نن راغلی یو چې تاسو ته قالینو پیلو مراحل در وښیو. دلته خام مواد ځای په ځای کوي او د دې ترڅنګ دغه خام مواد دلته یا رنګ یا ځینې امادګي ورته نیسي، بعد له هغې نه منتهی میکنیم اگه نشه تار خراب مونه، باید درنگ یعنی سیاگک نداشته باشه، نه تار صاف باشه. پشم گوسفند، امی پشم از کجا میارین؟ این پشم از جایی که گوسفند داره میخرنه. څرنګه چې ما ته را زده کړل هماسې به وکړم. دا مې راونیولو دې تار سره یې داسې دا چې افغانستان په ځینو صنعتونو کې نوم لري، د هغو صنعتونو څخه یو صنعت هم د قالینو صنعت دی. نن راغلی یو چې تاسو ته د قالینو ګنډلو مراحل در وښایو او د دې ترڅنګ البته د قالینو پیلو مراحل در وښایو. د دې ترڅنګ تاسو ته به د دې د لومړۍ مرحلې نه شروع چې د تار جوړولو مرحله ده او د دې ترڅنګ بعد له هغې نه د قالینو پیلو مرحله ده او د دې ترڅنګ بعد له هغه نه دا چې بازار ته څنګه ځي او هغه هلته خرڅلاوې څنګه دي، دا ټول به تاسو ته موږ معرفي کړو. له موږ سره په دې خپرونه کې ملتیا وکړئ او ښه په شوق یې وګورئ. زه نفیسه صافی به نن تاسو ته د خپل ګران هیواد د قالینې ګنډلو یو ښایسته خپرونه وړم. دا هغه ځای ده چې دوی دلته خام مواد ځای په ځای کوي او د دې ترڅنګ دغه خام مواد دلته یا رنګ یا ځینې امادګي ورته نیسي، بعد له هغې نه بیا ځي هغې باندې مکمل د قالینې هغه کوم مراحل چې دي هغه ترسره کوي. دا هغه مواد دي چې دوی دلته ځای په ځای کړي دي. موږ سره پاتې شئ، تاسو ته د دې قالینې جوړولو مکمل مراحل درته په سکرین پر مخ راوړو او تاسو ته یې ښایو. کلاف کش می‌کنیم بخیر سنگ می از خانه زنا خو زنا اینجا میایم بازی رو سورت میکنیم. این سایکو سورت میشه دانه دانه. اینالی این دیگر رقم برآمد نه. این منتهی میکنیم اگه نشه تار خراب مونه، باید درنگ یعنی سیاگک نداشته باشه، نه تار صاف باشه. اگه نشه بازی رو باید اینی هایش بکنیم، نه صاف شو آماده. بازی رو کلاف می‌کنیم آماده رنگ میشه ان شاء الله. باز که رنگ شد باز آماده میریم رنگ خشک می‌کنیم. بعد از خشک باز توزیع می‌کنیم در خانه قالین جوړ میشه ان شاء الله. ګران لیدونکو دلته دا تارونه صافوي، هغه تارونه چې تور دي هغه ته بیلوي، بیا یې دسته دسته کوي، رنګ ورکوي که رنګ ته ضرورت وي، بعد له هغې نه یې بیا وړي کارکوونکي پرې کار کوي. دا هغه جریان دی چې دو تار جوړوي د قالینې لپاره. له دونه به پوښتنه وکړو، زموږ یوه قدرمنه خور له موږ سره ناسته، دونه به پوښتنې وکړو چې دا تار څنګه جوړوي او له څه نه جوړوي. سلام ماندانه باشین. علیکم سلام. اسم مبارکتان؟ هاجر. هاجر جان، این تار از چی جور میکنن شما؟ این از پشم گوسفند. پشم گوسفند. امی پشم از کجا میارین؟ این پشم از جایی که گوسفند داره میخرنه. بازی را اینطوری جور میکنه، قالین میکنه دیگه. ایره باز در قالین مصرف میکنه؟ در قالین مصرف میکنه. این جور کرد باز رنگ میکنه، در قالین دیگه در رقم رنگ و رنگ جور میکنه دیگه. یک رنگ کنه که قالین چی کنه دیگه. قالین رنگ و رنگ گل داره نه.
مکمل جور کردن مرحله جور کردن تار امی است که توسط زمین تار میخوره دیگه برق باشد یا سولار باشد یا برق دولتی باشد توسط انرژی جور میشه. پیش که برق نبود باز از چی استفاده میکردن؟ از دست خود دیگه در دست خود دور میدادن؟ دور میدادن. شما یاد دارین اون قسمی را؟ آره یاد داریم. خیلی خوب. چقدر تار شما جور کرده میتونین روزانه؟ روزانه دمیزی برق که باشد تقریبا 1 کیلو نه جور میکنه 1 کیلو یا 2 کیلو. 1 کیلو. تار جور کردن فقط شما تنها میکنین یا دیگه همکارایتان هم هستن؟ یک من یک گفت مادر هم هستن جور میکنیم. کدام گفتنی اگر دارین به کامرا مهربانی کنین؟ کدام گفتنی که همی که دمیزی از مو یک چرخ باشد بیا بلده مو کمک دیگه یک دانه نه ما خودم در دست میرشم زیاد شود مادرم در چی میرشه بلده مو یک کمک یک راهنمایی شد آدم دو جا پاشم بیاره در بلده اقتصادی مو کمک شد دیگه. خیلی ممنون زنده و سلامت باشین. ګران لیدونکو دا د تار جوړولو مرحله وه تاسو ته مو درښودله. راځئ وبګورو چې دا تارونه څنګه مصرفوي او قالینه څنګه جوړوي. ګران لیدونکو تاسو د تار جوړولو مرحله ولیدله. اوس هم راځو د قالینو جوړولو مرحلې ته. راځئ له موږ سره ملتیا وکړئ. دا هم د قالینو جوړولو مرحله ده چې دلته کارکوونکي کار کوي زموږ خویندې او د افغاني قالینې تاسو ته جوړوي. راځئ له دې سره به خبرې اترې وکړو چې دا د قالینو مرحلې څنګه مخې ته ځي او څنګه یې جوړوي. سلام مننه باشین. علیکم سلام وقت شما بخیر. میشه بر ما بگوین که تارایی را که پیشتر ما دیدیم بافتن از او اولتر از همه چی رو میکنین؟ یعنی چه قسم شروع قالینه میکنین؟ خب اولا خب پیشتر پشم که شما دیدین پشم اینا باز ما خلف کار که داریم اینا رنگ میکنه و بعد برای ما میاره و امی خود امی قالین تارا هسته که ما توسطش قالین میبافیم و بعد از این که قالین پایه هسته تراندازی میشه و تمام کارایش جور میشه و بعد ما از روی گراف شروع میکنیم و خودی توسط امی پشم ها ما کار میکنیم که اینا پشم ها قبلا در کارخانه اینا رنگ های مختلف در میایم و توسط امی ما باز گراف پیش میریم و در اخیر دیگه می ازش قالین جور میشه. ګران لیدونکو دا ګراف دی چې دغه خورکۍ د همدغه ګراف نه دغه قالینه جوړوي او مخې ته ځي. این گراف که به شما بتن مثلا این گراف هست که به شما داده هر نوع گرافی که باشه شما میتونین که به آسانی پیش برین یا گراف ها فرق میکنه بعضی آسان و بعضیش سخت؟ خب گراف ها فرق داره. فعلا گراف های ما البته قالنای چوب رنگ قزاق داریم فعلا ما چوب رنگ کار میکنیم. گراف ها آشدار هست قالنا آشه داره و باید آشه ها ردیف باید کار شد و خیلی برابر بیاید و هم بعض قالنای مثل فعلا قالین که فعلا اینجا میبینیم قالین هست که آشه نداره و همه قسم از یک طرف سکاری میشه و کار میشه دیگه قسم شما میبینین نه حاشیه هست و نه کدام گل خاص داره فقط همه قسم از روی گراف کار میشه که البته بخوایم بگیم که متفاوت است. یک قالین چقدر وقت میگیره شما وقتی جور میکنینش؟ خب بستگی به کار امی مشتری داره و قالینایی که معمولا ما کار میکنیم حدود 4 الی 5 ماه میره که معمولا قالینای کلان پایه هم هست که بالاتر از 6 متر 6 متر است. اگر قالین 3 در 3 باشه چقدر وقت میگیره؟ منظور تان همی 3 متر هست. 3 متر. خب بازم قبلا هم گفتم بستگی به کار داره ولی حدود 2 ماه 1 متر میشه کار. آسان ترین گراف در بین قالینا چه قسم کدام گراف است؟ خب گراف هست که معمولا گل‌های کلان داشته باشه و ساده باشه بیشتر در بینش یعنی گل‌ها شلوغ پرکار نباشه. این قالین را که شما الان میبافین یک کمی متوجه شدیم هر تار جدا میبافین نه؟ بله. بعدش قیچی میکنین باز میگیرین چطور است؟ یعنی کار سخت است به انگشتانتان ضرر نمیرسه؟ خب کار قالین خب زیاد سخت هم نیست ولی خب مهارت میخواه چون ما خودیم فعلا که کار کردیم حدود 15 سال است می کار هستیم و دیگه فعلا به یک مهارت برای ما تبدیل شده و خب دشواری کار قالین در کجاست بیشتر از
علمه که شما گفتین بیشتر ده خودی دم ایر میگه دمکش دم بالا پایین کردنی هسته و خاطر که یعنی یک انرژی خاص نیاز داره حتما که گرنگ است. بله بالا کنی و پایین کنی در هر لایک میزنی و علمه که شما گفتین زیاد سخت نیست دیگه قسم گفتین هر علمه جداگانه میگیریم و منتی میکنیم ایره وقتی اینجا رساندین ایره بلند میکنین. بله بله خب بسیار خوب. ایره بلند میکنین و بعدش جور میکنین. جور شدگی رو پس این طرف میارین؟ جور شدگی سمت پایین قالین میره و از اون طرف قالین بالا میاره. خیلی خوب. اگر ما بخوایم قالین بافی رو یاد بگیریم تا چقدر مدت یاد میگیریم؟ خب بازم بستگی به خودتان داره و اینکه چقدر یعنی سر یاد میگیریم ولی حدود 1 الی 2 روز یا هم 3 روز نهایتش یاد میگیرید. اگر حالا شروع کنم یک تمرین کنم میتونم؟ قالینتان خراب نمیشه؟ نه خیر. خیلی میخوایم تمرین کنم. ګران لیدونکو زه غواړم چې یو ځل تمرین وکړم چې زه کولی شم چې دا قالین وګنډم که نه وی پایم څه ورته وایم زه به یو تمرین وکړم. بسم الله. ښه څرنګه چې ما ته را زده کړل هماسې به وکړم. دا مې راونیولو د دې تار سره یې داسې که بیا داسې که او د ګیرې په شکل باندې ښکته راځو. دا پته بیا چې زه یې نشم کوی سم یو څه مې وکړلو همداسې یو څه دم کول. خازی واقعا دا یو سخت کار دی مهارت غواړي د دې په خاطر چې ګوره ما خپل کوشش وکړلو خو زه نشم کولی چې د دوی په شانتې وکړم. تاسې خپله ولیدل څومره په زر زر او څومره په مهارت سره دوی دا قالینه ګنډله خو زه نشم کوی چې دغه تار حتی له دې نه جدا م کړمه. نو دا یو لوی مهارت غواړي کار غواړي چې یو څوک یې ولري او هغه مهارت خپل په خرڅ ورکړي. بیا هم وایم چې زموږ خویندې د ویاړ دي چې دومره کارونه کوي او دومره زحمت باسي او دومره مهارتونه زده لري. بیا هم له موږ سره پاتې شي تاسو ته نورې خبرې او ویناوې هم لرو. لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. اوس هم هغه ځای ته راغلو کوم ځای کې چې دا افغاني قالینې خرڅېږي. د دې ځای مدیر مسؤل موږ سره ناست دی چې د دې سره به هم خبرې اترې ولرو چې د دې قالینې بازار څنګه دی. سلام محترم ماندنه باشین. سلام بر شما زنده باشین. نجیب الله هستم یک تن از قالین فروشان شهر نو. اسمتان؟ نجیب الله هستم یک تن از قالین فروشان شهر نو کابل. نجیب الله جان با ما گفته میتونین بازار قالین‌های افغانی چطور است؟ در کل خوب است خو از ما کار ما همراه خارجی ها است چون در افغانستان فعلا خارجی قدر زیاد نیست از اون لحاظ قدر فروشات ما زیاد نیست. افغانایی که داخل افغانستان هستند چرا تولید وطنی خود نمیخرند؟ چون قالین‌های ایرانی زیاد میآید در افغانستان، ماشینی است، قیمتش ارزان است، مردم افغانستان قدر اقتصاد بالا ندارند، از او خاطر از قالین‌های ایرانی استفاده میکنند. یعنی قیمت قالین‌های افغانی نسبت به قالین‌های دیگری که وارد میشن در افغانستان بلند است؟ بله، چون قالین افغانی دستبافت است، اونایی که وارد میکنن از ایران و یا ترکیه و از بعضی ممالک‌های دیگه اونا ماشینی میباشه، ارزان‌تر میباشه. شما از این یادآوری کردین که یعنی ما بیشترین مشتریای ما خارجی است. بله. و کدام ممالک این را صادر میکنیم؟ ما به تمام جهان صادر میکنیم. بیشتر به شکل انفرادی صادر میکنین یا دسته جمعی؟ از ما کس دکان ما پرچون است، چون امکانات بالا نداریم، باز از ما پرچون میفروشیم. کسایی که خارجی هایی که میاین از دفاتر ها میباشن یا توریست میباشن
و یا افغانای ما کس خارج میان میگیرن و کسای دیگه هم هستن، تاجرای ما هستن که الحمدلله قالین افغانی را به بیرون از افغانستان صادر میکنن. قالینایی را که ما میبینیم در اینجا قیمت ترین از یا در بین از یا کدامش است؟ قیمت ترینشان اینا خب کلش از مزار و قندوز و اینا هستن. خب قیمت ترینشان این قالینا هست که ما قندوز است که ما داریم. قیمتش چند است؟ قیمتش جوریش $1200 میاد. جوریش $1200. چقدر دوام میکنه این قالینایی که مثلا یک کس استفاده کنه چقدر دوام خواهد؟ اینا خب دیگه اگه بگوییم انگلیسی بگوییم لایف تایم گارانتی است. اینا زیاد میشه. خب بعضی هایش که نو بافت شده باز در بافتای نوش یک کمی و کاسی خود داره چون تجارتی شده. دیگه بعضی خوبم داره خرابم داره. قیمتایشان باز پایین است؟ بله قیمتشان پایین است. 6 متریش که 2 در 3 است از $300 شروع است تا 1200 800 700 همطور نظر به مو جنسیتش است. چون ما مرحله ساخت و بافت قالینا را دیدیم، واقعا یک مرحله طولانی داره و به اساس دست هم جور میشه. یک چیزی است که مشکل است. آیا بازار صنایع دستی کمرنگ نشده به نظرتان؟ خب نظر به شرایط فعلی چون شرایط افغانستان درست کمیت است مگر یک مملکتی که رسمیت نداشته باشه خود چون مردم نمیتونه بیاید از او خاطر یک در کمرنگ است. در کل در جهان؟ در کل در جهان یعنی بیشتر مردم دلچسپی به صنایع دستی نشان میده یا صنایع ماشینی؟ خب مشتری خاص خود داره. صنایع دستی مشتری خاص خود داره. بله. خب ما نمیتونیم که بگوییم کل مردم از کار دست استفاده میکنه و یا امو چیزای صنعتی را خوش میکنن. خب است مردمایی که امی کار دست هم بگیرن و کسایی هم هستن که مقصد هم استفاده میکنن کنیم ماشینی باشه یا چیز دیگه که باشه. اگر پیام خاصی به بینندای عزیز داشته باشین درباره تولید وطن، درباره خرید تولید وطن میتونین بگید؟ کدام پیام خاص ندارم. خب ما میخوایم که مردم از قالینای افغانی خود استفاده کنن. البته کسایی که از لحاظ اقتصادی بالا هستن. تجارایی هستن که مثلا میتونن که بخرن بازم از تولیدات خارجی استفاده میکنن یا مثلا تجارای وطن ما هستن که میشه امی تولیدات وطن خود به خارج روان کنن. برای ما هم میتونین پیام خود بگین. تجارای ما که کسایی که در رأس قالین هستن اونا خودشان قسمی که قبلا براتون گفتم اونا هستن در اروپا و امریکا صادر میکنن قالین ما را. اونا کسایی هستن که قالین ما را صنعت افغانستان رشد دادن. ګران لیدونکو دا و زموږ نننۍ خپرونه چې د افغاني قالینو په اړه مو تاسو ته معلومات درکړو دا چې څنګه د افغاني قالینې جوړیږي او د دې څنګه لړۍ و بازار یې څنګه و دا ټول معلومات مو تاسو ته درکړل. له هغه تجارانو څخه هیله کوم چې دغه صنعت ته پراختیا ورکړي او د دې ترڅنګ د وطن د صنایعو او د وطن د تولیداتو پراختیا کې پوره ونډه واخلي. هیله مند یم چې دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې مو په پاک رب سپارم د یو ښاد ودان او سرلوړي افغانستان په هیله. د الله په امان.